په چین کې یو معذور ځوان چې له ماشومتوبه د سربرول پالیسۍ په نوم ناروغۍ له امله فلج شوی و، له اوږدې مبارزې وروسته بالاخره ډاکټر شو. لی چوانګي چې یوازې یو کلن و کله چې دا ناروغي پرې ولګېده، د عمر تر پایه د تګ راتګ توان له لاسه ورکړ. د هغه کورنۍ خپله ټوله شتمني د درملنې لپاره مصرف کړه، خو عملیات یې ناکام شو. له 9 کلنۍ تر 14 کلنۍ پورې یو کس په دروغو ورته کار وکړ، خو وروسته یې په خیرات ویلو اړ کړ. هغه 7 کاله په سړکونو خیرات ټولاوه، خو کله چې له دغه ظالم سړي خلاص شو پوه شو چې لیک او لوست نشي کولی. هماغه و چې پرېکړه یې وکړه باید خپل ژوند بدل کړي. په 14 کلنۍ کې ابتدایي ښوونځي ته لاړ، ډېر ژر یې ټول درسي پړاوونه سرته ورسول او 25 کلنۍ کې د طب پوهنځي ته بریالی شو. په 2014 میلادي کال کې پوهنتون کې شامل شو او په 2019 میلادي کال کې له فراغت وروسته یې د ډاکټرۍ لایسنس ترلاسه کړ. سره له دې چې معذور و خو خپل هوډ ته وفادار پاتې شو. نن 29 کلن لی چوانګي د چین د یوننان ولایت په یو وړوکي کلینیک کې د خلکو درملنه کوي. هغه وایي لوی روغتون ته شاید لار ونه مومي، خو دا ورته مهمه ده ځکه هدف یې دا دی چې خلکو ته خدمت وکړي. لی د غرونو ختلو شوق هم لري او په 2014 میلادي کال کې ځینو لوړو څوکو ته هم ختلی دی.